أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم سورة النور 23 نمبر آیت تے عرب د قبر سره داسې مخکې د زنا او د هغې راپورته کوونکي اشیاء چې کوم زنا پیدا کوي هغې تذکیه وشوه. دې ایتونو کې وایي چې کله زنا را پیدا کېږي په کوم اسبابو به یې ختمې، کوم اسباب سره به کار واچي چې زنا واقع نه شي. دلته وایي چې وحیده لاره د نکاح کول د بې واده خلک ټول باید نکاح وکړي. دې دیش بې واده خلک باید ټول نکاح وکړي. نکاح چې کله وشي دې سره حفاظت د نسلونو مرض او پاکدامني هم دې سره پیدا کېږي، عفت هم پیدا کېږي. خو چون د ډېرو رواجونو او د رسمونو د وجې نه د نکاح مسایل دا سخت شوي دي او د دې مقابل کې بیا ګناهونه ډېر شوي دي. او د نړۍ ډېر کفار هم دا کوشش کوي چې خلک زر نکاح ونه کړي، وایي 18 کاله پورې ماشومتوب د مخکې به نکاح نه کړي او دې وخت نه خلک په ګناهونو بیا شروع وکړي. وانکحوا الایام منکم، نکاح وکړئ د بې واده ستاسې نه. نکاح خلک چې نکاح وکړي څوک چې بې واده دي، که دا زنانه ده او که دا نارینه ده، ځکه نکاح دا ضرور ده. الایام جمع د ایم ده، هغه نارینه ته ویل کېږي او زنانه ته ویل کېږي چې هغه جوړه ونه لري، نکاح ونه لري. یا د اول نه نکاح نشته، یا دا ده چې زنانه خاوند وفات شو یا د سړي ښځه وفات شو، نکاح دې وکړي. مفسر ابو سعود لیکي چې کوم غلام او وینځه چې هغه ښه نه وي، د هغه نه به د نکاح نه ځان ساتل پکار دي. او الصالحین نه مراد هغه غلام او وینځه چې هغه نکاح دي. بعضې خلک نکاح دي، نو که نیک سړی په دې باب کې لږ وروستوالی وکړي، یا دا ده چې خپل واده لپاره مالی او جسمانی صلاحیت لري نو او ځان ساتي د ګناه نه، د بیا دغه دپاره ډېر ضرور لازمي نه ده. وانکحوا الایام منکم، او نکاح وکړئ د بې واده ستاسې نه، والصالحین من عبادکم، او د نیکانو د غلامانو ستاسې، وامائکم، او د وینځو ستاسې نه، یکونو فقراء. بله خبره کوي کله کله خلک نکاح په دې خاطر باندې وروسته کوي چې فقر دی او غربت دی. لکه ډېر کله د همدې وجې نکاح پاتې کېږي. نکاح اهمیت ډېر زیات دی. نظرة النعیم والا تقریبا 21 فیدې د نکاح ذکر کړي دي. خو کله د فقیرۍ د وجې نه، د محتاجۍ د وجې نه، د قرضونو د وجې نه، د نورو د ژوند د ستونزو د وجې نه نکاح مخه ونیول شي. په دې خلک نه پوهېږي چې نکاح سره قرضونه ختمېږي، مشکلات ختمېږي. تاسې ګورئ په یو کور کې به 2 3 4 نه وي، د یو به هم کار نه وي، د ژوند مشکلات به ډېرې. چې کله نکاح وکړي د نکاح سره له مشکلات ختم دي. عمر رضی وایي عجبت لمن یبتغي الغنى بغیر نکاح، و تعجب کوم هغه چاله چې واده نه کوي او وایي زه غریب یم او مشکلات دي. ته واده وکړه دې سره ښه کېږي. ابوبکر صدیق وایي چې اطیعوا الله فيما امركم من النکاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. تاسې د الله تعالی حکم عملي کې نکاح وکړئ، الله تعالی به تاسې مالدار وکړي. او بل حدیث نه معلومیږي، دا حدیث امام ابن ماجه نقل کړی دی چې 3 قسمه خلک دي چې الله په ځان لازمه کړي دي، دوی قرضونه به ختمي، الله به دوی سره مدد کوي. یو سړی د جهاد کې د جهاد دپاره مال د چا نه واخلي، الله به مدد کوي، قرض به الله ختموي، الله به اسباب برابروي. یو هغه مکاتب دی چې د هغې خپل غلام نه د ازادولو اراده لري او د نکاح دپاره قرض کول، دا الله تعالی ختموي. کوم فقهاو چې دا خبره کړي چې کوم سړی غریب وي دغه دپاره نکاح حرامه، دا خبره غلطه ده. د دې وجه نه د امام بخاري مسلم د روایت نه معلومیږي چې نبي صلی الله علیه وسلم یو چاته نکاح باندې یو جلۍ ورکړې وه چې هغه سره هېڅ مال نه و، هغه ته فقط قرآن کریم یاد و. بل حدیث کې راځي چې نبي علیه السلام ورته ویلي چې دغه 2 سورتونه چې دي اخیر د قرآن کریم فلق او ناس دا ورته یاد کړه.
سعید بن المسیب د خپل لور شاګرد ته په نکاح ورکړی و. شاګرد به د سر روزانه راته په دې کې شاګرد غیر حاضر شو. څو ورځې رانغی، بیا چې راغی ورته ولې غیر حاضر شو؟ زما ښځه مړه شوې وه او به د کور مسئله را په غاړه دی. د هغه ښځه چې وه د سعید مسیب لور د عبدالملک بن مروان خپل زوی راوغوښتله، یو باچا غوښتل هغې ته نه وه ورکړې، هم حسینه وه هم علم ورسره و. د شاګرد ته یې وویل وایي زما لور کې چې په نکاح درکړم. نو ده ډېر تعجب وکړ د شاګرد چې غریب فقیر محتاج سړی یم، ځان سره وایي چې ته ما څنګه لور راکړې؟ استاد دا کار به ته وکړې؟ وایي او دا وایي چې ماښام کېده بس سعید راغی زموږ د کور دروازې ووهله، لور یې ورسره وه چې به دا زما لور دا ما تاله په نکاح باندې درکړې ده. تعجبي قصه وه. او مهر یې څه شی یو جوړ چپلکې به دې راواخلې بس. مور ورته وایي چې دا څوک ته وایي؟ دا زما د استاد لور ده، ما په نکاح راکړې. وایي زویه ته به دې سره شپه نه تېرې چې زه د کلیوال خبره کړم، د واده یو شکل جوړ کړم. واده یې وکړه. یو هفته بعد د اخسر چې دی اوس یې خسر شو که نه، اوس مو اصل یې استاد دی، هغه دې زوم کره راغی. ورته وایي چې ته یو طالب العلم یې، ته به غریبي لري، مشکلات به لري، دا 100,000 روپۍ درهم واله او په دې باندې خپل کور مشکلات دې ختموه. تاسو کو داسې خسر دی په دنیا کې. هم ورته لور ورکوي په ډېر کم مهر باندې، یو جوړ چپلکې دي، نور هېڅ نه سره ستا نه شپین ستا نه پیسې شته، نه ځمکې نه امکانات، هېڅ هم منځ کې نشته دي. که نکاح داسې حد ته اسانه شي نو ډېر زیات خلک به د ګناهونو نه بچ پاتې شي. چې دې وجه نه د تورات د بعضې آثارو دا خبره معلومیږي چې کله د چا لور 12 کالو ته ورسېږي او دغه د نکاح سوچ نه کوي چې کومه ګناه یې وکړه، پلار په دې کې دخیل دی. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ دیتونو کې وایي یکونو فقراء، که دوی وي فقیران وي، یغنیهم الله من فضله، مالدار به کړي دوی لره الله تعالی د خپل مهربانۍ نه. والله واسع علیم، الله تعالی پراخ علم والا دی. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِکَاحًا، ځان دې پاک ساتي کسان چې هغه نکاح نه لري. حتی یغنیهم الله من فضله، تر دې چې مالدار به کړي الله تعالی خپل مهربانۍ نه. استعفاف هم ضرور دی. څوک چې نکاح نه لري هغه به څه کوي؟ هغه دې روجې نیسي که نه، او صبر دې کوي، د خپل عفت د پاک دامانۍ د دې خیر دې ډېر ساتي، د خپل عزت د خپل ځان دا سوچ او دا فکر دې ډېر زیات کوي. درنګ په دې کې زنانه هم داخلي چې کومه زنانه نکاح نه لري، هغه دی چې نکاح نه لري، د نکاح نه غیر د خلکو سره رابطه او خبرې وترې ساتي، او چې کله نکاح وکړي وزه دا کسی به دوش ټاک کړم. نو دیم د حل لاره نه ده. حل لاره دا ده چې نکاح نه مخکې به صبر کوي، د ګناه نه روجې به نیسي، بعض نو تدابیر هغه په کار اچوي. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، او ځان دې پاک ساتي کسان لا یجدون نکاحا، چې نکاح نه لري. دې کې لکه جلې دواړه داخل دي. مخکې مونږ ویل سورة النور کې کورني مسایل، د ژوند مسایل، د ستر پردې مسایل، د حجاب مسایل، دا دې څوک ډېر ذکر کېږي. حتی یغنیهم الله من فضله، تر دې پورې چې مالدار به کړي دوی لره الله تعالی د فضل خپل نه. الله به تاسې سرمایدار کړي، ستاسې مال به الله تعالی ډېر کړي. او همدا قانون دی چې د نکاح سره ډېر څه راځي، ډېره فایده پیدا کېږي. دې نه څوک دا استدلال نشي کولی چې یاره یو څوک دی په نکاح په زنا کې واقع کېږي نو متعه دې وکړي. متعه شیګان کوي، متعه چې دا حرامه ده، او دا خبره مخکې مونږ اترو کې کړې وه. شیګانو دغه پسې خبرې کولې، عایشې صدیقې فلنها پسې، او دا وایي که زمونږ امام غایب را پاڅېږي دا به د قبر نه راپورته کېږي، دا په درو باندې ووایي. خبره دې شیګان په خپل ټول په زنا کې واقع دي، ځکه ټول د متعې د صیغې موقته نکاح چې راوي د هغې قایل دي، بلکې هغوی د دې فضایل هم ذکر کوي. او دا د اسلام په ابتدا کې وه د ټولو جمهورو ائمو دا مسلک دی، د ائمه اربعو چې نکاح متعه صیغه موقته نکاح چې راوي دا حرامه ده او دا ناروا ده. بله مسله ذکر کوي والذین، او هغه کسان یبتغون الکتابه چې لټوي مکاتب کېدل، مما ملکت ایمانکم، دغه چا چې مالکان دي خلاصونه ستاسې، فکاتبوهن مکاتبت کړئ دوی لره، ان علمتم فیهم خیرا، که پیژنئ تاسې په دوی کې خیر، خیر مراد ایمان دی،
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم او ورکی دوی ته د مال د الله تعالی نه هغه چې درکړی دا ست الله تعالی. مکاتبت اصل کې دې ته ویل کېږي. د مکاتبت ولا ذکر د کتابت کلمه کې راغلی د سره لیکل کېږي. یو غلام دی مالک ته وایي چې ما آزاد کا، زه به ته 10 روپۍ پیدا کړم، ما آزاد کا. د مکاتب دا مالک دی دې سره لیکل وکړي چې بس 10 روپۍ پیدا کا، کنن دی مال پیدا کړ ته آزادي، او کمیش باندې راوړي کې کال باندې لیکل به سره کوي یاد ده په قسطوار شکل ولوي. زه به ته لګي پیدا کوم 500 پیدا کوم په دې شکل کېږي. یا دا غلام خپل مالک ته وي یا مالک غلام ته وي چې ورکه ته ځان کا آزادي ځان آزاد کړ، 2 روپۍ ما ته راوړه او ځان آزاد کړ. نو په دې تر کې اصل کې ترغیب ورکړي چې تاسو دې کس زکات ورکولای شئ. او مکاتب چاته ویل کېږي؟ دیو جن حدیث کې راځي چې المکاتب عبد ما بقي عليه درهم، که یو درهم په چا باندې پاتې کنه هغه به څه شي دی، هم مکاتب دی. بیا بعض علما وایي دا مکاتبت چې کوم دی وایي دا لازم دی او دا ضرور دی چې غلام ته وایي چې ما آزاد کا او لیکل را سره وکړه، زه به 2 روپۍ تعالی درکړم. فکاتبوهم کې بعض علما دا امر د لپاره استحباب دی چې غلام سید ته وایي چې طلب د مکاتبت ورا کوي، هغه د لپاره دا بهتره ده چې دا وایي کوي. خو د عمر بن قول دی وایي دا فکاتبوهم امر د لپاره د وجوب دی. هغه په کې حدیث راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه، د انس یو غلام سیرین نومیده، هغه ولې چې ما سره مکاتبت وکړه، انس انکار وکړ. هغه غلام لاړ عمر ته ویل رضی الله عنه شکایت وکړ چې ما د انس ته ویل چې ما سره مکاتبت وکړ نه کوي راسره. نغراغه او دوری انس پس راځي چې دا کارو کا وس اخیر ورته غاړه کې خدلا. او دا خبره حافظ ابن کثیر نقل کړي په صحیح سند باندې. دارنګه صاحب د فتح البیان د عبد الله بن صبیح نه روایت کړی دی. هغه د خپل صبیح هغه فرمایي چې د خویتب بن عبد العزيز دی او غلام او دغه نه طلب دی کو چې ما سره سوکا، هغه به انکار کړو. نو بیا د آیات نازل شو ورته ویل چې ما سره مکاتبت وکړه، طلب د مکاتبت به انکار چې کوو دی کې د آیات راغلی. نو معلومیږي چې دلته مکاتبت یو قسم د شفقت دی او رحم دی په کس باندې. ان علمتم فيهم خيرا، دین مراد قدرت دی او قوت دی چې ته به پیږي چې دا سړی زور سره خبر او کوم ګټه کولای شي، مال کولای شي، په کاروبار باندې پیږي، پیسې پیدا کولای شي، کتابت وسره وکړه. فلحال که وسره نه خو بیا به پیدا کیږي. یا دا ان علمتم فيه خيرا مراد امانت داری ده، دا سړی امین دی، دا سړی خائن نه دی. یا دا سړی تختی نه بلکې دا سړی مزدوریم کوي، تجارت هم کوي، عاجزي په کې د مال ته پیدا کوي. ابراهیم نه خیای وي ان علمتم فيهم خيرا مراد دین دی، که دین په کې دی مکاتبت سره وکړه. دارنګه عبیده السلیمانی وي ان علمتم فيهم خيرا دین مراد منځ دی. یو سړی د منځ پابند دی، منځونه کوي، نو تو وسره سوکا کتابت وسره وکړه. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، دلته علماء دا مسله ذکر کړې ده چې زکات د مال ورته مال ورکړه چې دا کس ځان آزاد کړي. او دا قول د حسن بصری د امام نخعی د بوریده دی. د کې بل مسله علماء ذکر کړې ده غدا ده یو کس دې دغه بچا ور مثلا 100 روپۍ دي، غلام نه دی، عام کس دی، یو چا بچا باندې 100 روپۍ قرض کړ. هغه ورته وایي چې ازما قرض راکا، پیسو مالک دی قرض تا وایي ما سره پیسې نشي شي درکم. د مکاتب سره څنګه چې ته احسان کې د دې کس سره احسان وکړه او د احسان لار دا کس راوغواړه او دې ته وی چې دا 100 روپۍ دا واخله، چې کله واخلې در زکات ورکړي بیرته به خپل قرض د نه طلب کی چې مال بیرته قرض راکړه. زیبو خبره ختم شي. دا هغه صورت دی چې قرض په چا باندې دی په زکات کې مجرا کیږي کنه د لار د مجرا کیږي. دویم د حل لارې ده صاحب چا باندې 100 روپۍ قرض دی او کس نشته ډېر لري ځکه دی، نو تک غواړي چې هغه راو غواړي او پیسې ورته ورکړي او قبض کړي او به ته زکات ورکړي هغه قبض کړي به ته قرض طلب کړي. نو دا خو چې حدیث پورا جمهور فکر راغلی
نو بیا به هغه نور هم تاواني شي، سړی غریب دی. د دې د حل لاره دا موږ څنګه زنګ ووه، یو ټلیفون ور وکړ چې زما ورته باندې 100 روپۍ دې خلاص شولې، نور دې ته ضرورت نشته چې ته ورې زکات کې مجرا شولې، بس خلاص شولې. د دې وجه نه زکات کې قانون دا دی چې کله هم څوک چې زکات ورکوي داسې ویل چې ضروري نه دي چې ولکه د 100 روپۍ والا زکات کې بعضې خلک د الله مال کې قبول کړه، بعضې د زکات یې قبول کړه. دا ټول کلمې صحیح نه دي. په یو صورت کې کله زکات کلمه استعمالولی شي، سړی مسافر دی، یو سړی مسافر دی، تا ته هلته پته نه لګي چې څوک مستحق دی زکات دی او څوک نه دی، هېڅ پته تا ته نه لګېږي. او تاسو ته زکات ورکوي، یو چا ته ویلی شي چې ولکه دا زکات روپۍ دي او ته مستحق یې که نه، دا په هغه صورت کې چې ته دا کس نه پېژنې بیا د کلمه وله ویلی شي. عام حالاتو کې به دا خبره نه کړي، تا له پته لګي چې دا زما وراره دی، دا مې کاکا زوی دی، دا ماما زوی دی، دا ترور زوی دی، دا کلیوال دی، دا ګاونډی دی، او دا خسر دی، دا اوښی دی، او پلانکې او پلانکې. دا ټول خپلوان خلکو ته معلوم وي چې کله تعالی د ټولو خپلوانو معلومات شته، هغه ټول پېژني. نو په دې صورت کې دې ته ضرورت نشته. د دې وجې نه عام علما دي کې دې سره دا کس چې خجالته کېږي په دې خاطر باندې چې دا خجالته نه شي، هغه ته داسې الفاظ چې دي دا ورته مناسب نه وي چې هغه ته وایي چې دا پیسې چې دي د زکات دي. والذین یبتغون الکتاب، هغه کسان چې لټوي مکاتب کېدل، مما ملکت ایمانکم، د هغه نه چې مالکان دي خلاصونه ستاسې، فکاتبوهم، نو مکاتبت کړئ دوی لره، دې سره مکاتبت وکړئ. ان علمتم فیهم خیرا، که پېژنئ تاسې په دې کې دین، خیر، امانتداري، د 5 وخته لمونځونو کول، او دا پکې پېژنئ چې دا کاروباري سړی دی، کاروبار کوي، حلال تجارت کوي، ما ته به دا پیسې بېرته راوړي. وآتوهم، او ورکړئ دوی ته من مال الله الذي، د هغه مال نه چې الله درکړی تاسو سره، من مال الله الذي، د مال د الله تعالی دغه نه آتاکم چې درکړی تاسو ده. د دې نه دا خبره ګوره معلومېږي چې دا کم مال تاسو سره دی که نه، دا مال اصل کې د الله دی، دا مال الله درکړی دی. او دا سورة بقره کې معلومېږي. بقره کې الله وایي که تاسې د متقیان څوک دي؟ متقیان هغه خلک دي چې مال لګي د هغه مال نه چې موږ له کوم مال ورکړی دی. دلته هم الله وایي چې وآتوهم من مال الله الذي آتاکم، ورکوئ دوی ته د مال د الله تعالی نه چې درکړی تاسو ته الله تعالی، هغې نه ورته مال ورکوي. یو بل قانون ذکر کوي، ولا تکرهوا فتياتکم على البغاء، او زور مه کوئ په جنکو وینځو خپلو باندې په بدکارۍ. دا کار مه کوئ، دا کار ناروا دی. دا کار په دې پخوا وخت خلکو کو، د وینځو به دا کارونه کول، او بعضې زنانو به نور هم دا کارونه کول. په دې جاهلیت په دور کې به زنانو په خپلو کورونو جنډې ودرولې وي چې خلکو له پته لګي چې دا د بدفعله خلکو کار دی. د جاهلیت په زمانه کې دا کارونه چې ډېر زیات وو، حتی بعضې وخت کې به خلکو دې ته کاروبار ویلی. اوس هم په نړۍ کې ډېر هېوادونه داسې شته دي، ډېر هېوادونه لکه دا ویتنام وغیره وغیره چې دې ځینو کې کاروبار څه شي، ملي کاروبار په هغه هېوادونو کې بې حیاتوب دی. بې حیاتوب د بې شرمه ګناهونه چې کوم دي، کله چې چا سره عقل او سوچ فکر ورسره وي، هغه د دې کار نه ځان ډېر جدا کوي، ځکه دې سره نسلونه تباه کېږي، ټولنه ورسره تباه کېږي، زلزلې راځي، ګناهونه راځي، بې برکتي راځي، هر څه د همدې سره پیدا کېږي. نو بعضې خلک د مجبورۍ نه صحیح خلک یې مجبوره کړي، مالک خپلې وینځي مجبوره کړي چې زناګانې کماله پیسې راوړه. دا کار غلط دی. او دا کار چې دی دغه لیکي امام مسلم رحمه الله حدیث نقل کړی دی، وایي، او دا حدیث مصنف ابن شیبه کې هم دی، عبدالله ابن ابی ابن سلول د 2 وینځي وي، او دا به مجبوره کولې به چې تاسې زنا وکړئ، پیسې وګټئ، ماله پیسې راوړئ. یو نوم موسیقه و، د بل نوم امیمه وه، او دا مسلمانې شوي دي. دا دواړه بیا نبي علیه السلام ته شکایت کړی چې نبي علیه السلام دا به څه کړلی، پیسې ورنه واخیستلې. خلاصه دا چې دې دواړو مخې به یې ونیولې چې دا کار مه کوه، او دا کار حرام دی، او دا کار ناروا دی. دارنګه په دې کې د جاهلیت په زمانه کې خبرې وي چې کله کله خلک خپله وینځه او خپل یو څوک مجبوره کوي دې کار ته، او په دې کې دا هم داخل دی چې یو سړی د زنا دپاره، زنانه پردې زنانه دي، د زنا دپاره یو ځای نه بل ځای انتقالي چې دې ته مهر البغي وایي، زناکارو زنانو مزدوري چې دا حرام ده، دا کار ناروا دی. خو ډېر جهال چې دي په دنیا کې په دې شنو کې دخیل دي،
البغا مصدر دی په معنا د زنا او بدکارۍ سره، او دا صرف د زنانو لپاره استعمالیږي. ان اردنا تحصنا، کچیر دوی پاک دمنی غواړي، دوی پاک دمنی غواړي، تاسو په زنا مجبوره کوي. دا کار څنګه دی؟ دا کار غلط دی، او ډیر کله د سیم کیږي. زیاتره د کورونو نیکان مشرانی اخو ډیر خي پرونه ته ملګری وي کله کله به ته پردې پلار وګوري، پردې مور به وګوري، ته به ځان سره سوچ کې چې کاش کله سه مور زما د زمون کومور کو شرمل، کاش کله سه پلار زما وي. ځکه بعضی پلار د سی ټول پوری کنټرول کړي، ټول پوری اداره کړي، دا ټول کور د خپل روب او دا بلاد سره چې پلار په کور کې دا ټول کور بدلی، چې مور په کور کې دا ټول کور بدلی. بعضی میاں دي سي چې هغه نه کور په کنټرول پیږي، نه د کور په اداره پیږي، نه په نظم او ضبط باندې پیږي، هیڅ سم نه پیږي. مور او پلار دا په کورونو کې څنګه دي؟ دا د سید او د بادشاہ حیثیت لري. دوی به د خپل کور هر اړخ مطالعه کوي او د ارث مخ خپل کورونو کې ونیسي. دا باندې و چې مال سو مال سو، دا د مشرانو خلکو د مسؤلیت دی. دا د خپل کور هغه جوانب هغه اړخونه چې باغې کې نیمګړتیا وي، دا ټول به ست په ګوته کوي چې دا کار مکوه، او بری انسان ګورنګاری. ومن یکرهن ان اردنا تحسنا، کدی یادې د پاک دمنې د نکاح کولو، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، دې لپاره چې لټوي تاسو سامان د ژوند د دنیا. یعنی تاسو زنانه لپاره استعمالوي، وینځ د زنا لپاره استعمالوي، او ډیر جهاد کوي. نو سم کې په دې موجوده وخت کې کوي چې خلک د بیا حیاتو لپاره بحرین ته ځي، عمان ته ځي، او دوبۍ ته ځي، یورپ ته ځي، او بعض خلک همداسې مخنث خلک استعمالوي څه لپاره؟ وقت دې بفعل لپاره. فإن الله، نو یقینا الله تعالی من بعد اکراههن، ورستا د زور کولنا په دوی باندې غفور رحیم، بخښنه کوونکی رحم کوونکی دی. دا کار خو ظلم دی، زیاتې دی چې خلک یې کوي. خو مثلا دغه چې دی د عبد الله بن ابي بن سلول چې د هغه په وینځو باندې دا کار په ظلم باندې کوو، زیاتې به ورسره کوو. اخاله چې هغه مؤمنان وي، چې کله نبی صلی الله علیه وسلم خبر راغی به هغه دې اخلاص کړل. ولقد انزلنا اليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. مخکې احکام بیانول نه پس الله تعالی په دې کریمه کې قرآن کریم تعریف کړی او دې ته ترغیب ورکړی. لکه څنګه چې موږ دغه احکام الله وي صفا بیان کړي، او په دې کې د بندګانو سره متعلق تمام عبادت او معاملات او د ژوند آداب تفصیل د هر څه بیان شوي دي، او د پخوانو قومونو نمونې بیان شوي دي. مبینات مرادی الاحکام ای احکام الله و احکامه العفه، یعنی د الله تعالی احکام او د عفت او د اقدامانی احکام د ښکارا بیان شوي. مثلا مراد نمونې سره الله تعالی تاسو د نمونې د پخوانو قومونو را لګري. د قران کریم دویمه خو بیا ده چې په دې کې الله تعالی د تیر شو قومونو د عبرتناک واقعات دا په ذکر کوي چې انسان ته څه وایي، عبرت انسان وایي، درس انسان وایي. ولقد انزلنا اليكم آيات مبينات، یقینا نازل کړي د موږ تاسو ته آیاتونه وضاحت کوونکي. ومثلا او نمونی من الذين، نمونی دا کسان، مثلا مراد د مخکینی قومونه الله ډېر تباه کړي دي، او د دې خلکو د تباہی قصې واقعات د عبرتونو لپاره قرآن کریم نقل کړي. تاسو ګور مخکینونه درس والی زی قرآن کریم کې الله تعالی ذکر دا خبره کوي سیرو فی الارض وګرځي په ځمکه کې فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. کله الله تعالی و چې یرید الله لیبین لكم ویهدیکم سنن الذین قبلکم، ورته د مخکینو خلکو طریقې. ومثلا من الذین خلوا، او نمونې د کسانو چې تیر شوي من قبلکم مخکې ستاسو، وموعظة او نصیحت دی للمتقین د پاره د متقینو. قرآن کریم دا خبر ذکر کوي چې کم خلکو چې تقوا یې د هغه د دې امور نه ځان ساتي، او دې دا خبره معلومیږي چې تقوا دې ته ویل کېږي چې په انسان کې با عفت وي. متقی هغه انسان دی چې په هغه کې به بدنظري نه وي، هغه کې بې حیایي نه وي، هغه به د دې ټولو خبرو نه ځان ډېر ساتي. دغه کې هم دا راځي که نه، په سورة مریم کې دا خبره ذکر شوې ده. مریم علیه السلام چې جبرئیل راغی په انساني شکل کې ورته راغی، نو هغه ورته وایي چې ورته مانه وړاندې شه، ان كنت تقیا، که ته متقي که ته تقوا ولای مانه وړاندې شه.
د دې نه دا معلومیږي تقوا ولا هغه انسان چې هغه د دین ځان ساتي د دې خبرو نه ځان ساتي د داسې مجالسو نه ځان ساتي د دې وجه چې کله څوک چا سره کینی کنه او کس خرابي تک پاک سړی به تر تهمت لاندې راځي او عمر وی رضی الله عنه وی اتقوا مواجهات تهمت زین نمزل نو ساتي نو متقی او تقوا ولا انسان دی چې ته به د دې قصو نه د قضایا ونه ځان ساتي